آزادۍ جبهه د کابل چاودنه کې 15 طالبانو ته مرژوب لاوښتې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نوزي مهم خبر ته دوستانو پر الله سره ویډیو کې ورو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د افغانستان آزادۍ جبهې په یوې اعلامیې کې د کابل په دهنباغ کې د طالبانو پر یوې پوستې د جمعې ماښام برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دوی ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو 2 ورځې وړاندې د کابل د 2مې ناحیې یو شمېر کورونه د پخوانیو امنیتي ځواکونو د لټون په بهانه وپلټل او ځینې کسان یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تور ځورولي هم دي چې دوی دغه برید د هماغو پلټنو د غچ اخیستو لپاره کړی دی. په خپله طالبانو تر اوسه د دغه برید د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو دا و د نن چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.